د تیرو 3 کلونو راهیسې د امریکې په کالیفورنیا ایالت کې اوسیدونکې فهیمه سرفراز هغه افغانه مېرمنه ده چې پرمخ یې ناپېژانده کس لخوا په کابل کې تیزاب وپاشل شوه. هغې د خپل مخ ټوله ښکلا او حتی یوه سترګه هم له لاسه ورکړه. مېرمن سرفراز دعوه کوي چې د دغه کار کولو لپاره یې پخواني یا ورڅخه بیل شوي میړه دغه تن ته پیسې ورکړې وې. زمون کورنۍ ستونزې لرلې. زه د هغه دویمه ښځه وم او د هغه ځوانان زامن زما په عمر وو، تر دې چې کورنۍ یې ورباندې فشار راوستو چې زما نه جدا شي او موږ هم دواړو په اتفاق سره فیصله وکړه چې بیل شو. مېرمن سرفراز د خپل پخواني میړه څخه د بیلېدو وروسته امریکا ته راغله او د څه مودې وروسته یې د بیل شوي میړه سره د بیرته پخلاینې لپاره کابل ته ولاړه، خو نه پوهېده چې دا پریکړه به یې راتلونکی ژوند څنګه تریخ کړي. دیگه وقتی که ما آمدیم آمریکا کله چې زه امریکا ته راغلم نو د بده مرغه زه یې تېر ایستلم او ما سره یې چل وکړو چې زه ستا له غمه مرم. ما هم پې باور وکړو. ما ته یې وویل چې ته بیرته راشه چې د بیا سره نکاح وکړو او بیرته خپل ژوند شروع کړو. ته بیا کولی شي چې امریکا ته لاړه شي. ما هم فریب وخوړو او لاړم. هغه ډېر په ماهرانه توګه دا کار راسره وکړو. زما هم زړه لرزېدو او احساس مې کوو چې کومه بده پیښه راسره کیږي، خو تر دې حده مې فکر نه کوو. احساس میکنم که اتفاقی میفته ولی در این حد فکر نمیکردم. کمی حادثه سرم انجام داد. اونجا رفتیم. زه د امریکا نه لاړم او زما هلته 4مه ورځ وه. ما ته وویل چې سمینار ته لاړه شه. ما نه غوښتل چې لاړه شم ځکه چې ما خطر محسوسولو، خو بیا مې هم خپل زوی ځان سره کو. هغه د دې ممانعت هم کړی و چې زوی دې مه بوزه، خو ما بیا هم ځان سره روان کو. زه په کوڅې کې د خپل موټر په خوا روانه وم. موټر کې مې خپل پرس شاته سیټ کې کېښودو چې ناڅاپه چا د شا کش کړم. ما یې مخ هم ونه لیدو او پر مخ یې راته تیزاب وشیندل. دا ټول کار بس په یو څو منټو کې وشو. زما زوی را سره شاته را روان و او په خپل موبایل کې مصروفه و. بس یوه شیبه را باندې دنیا قیامت شوه. نور نه پوهېدم چې څه را سره وشو. بس چغې مې وهلې او هغه پیښې مې سترګو ته مخې ته کېدې چې په فیسبوک کې مې لیدلې وې چې د نورو مېرمنو په مخونو تیزاب پاشل شوي وو. بس چغې مې وهلې او ویل مې تباه شومه. 15 ورځې مې په هسپتال کې تېرې کړې. په افغانستان کې د هسپتالونو حالت هم ډېر سخت خراب دی. بیا یې پولیس هم راته نه پرېښودل او خپله یې دا ټوله نظاره کوله. او زه حیرانه دې ته یم چې که افغانستان کې څوک قتل هم وکړي نو که زوروري نو څوک ورته هېڅ هم نشي ویلی. هغه نورو ته د دې کار کولو دپاره پیسې ورکړې وې. هغه پخپله په کور کې ناست و، خپله یې دا کار ونه کړو. راحت خانه بود. تا همون بلاک که من تا شدم همونجا بود خودش. یک ماه 20 روز بستر بودم، یک ماه 10 روز در بخش آی سی یو بودم. 10 ورځې په هسپتال کې وم. په دې کې 1 میاشت او 10 ورځې مې په آی سی یو کې تېرې کړې. بیا د هغې وروستو چې لږه ښه شومه نو بل عملیات مې وکړه او 10 ورځې نوره په هسپتال کې وم. د بده مرغه د سن فرانسیسکو هسپتال د مصنوعي سترګو عملیات ډاکټر نه لرلو نو ځکه مې خپله یوه سترګه هم وبایلله. خو اوس دلته په لاس انجلس کې غواړم چې راته مصنوعي سترګه کیدي، خو کار به روان دی. د سترګې کینولو دپاره ورته بیرته ځای جوړوي کوم چې ډیر خراب شوی دی. د دغو ټولو ناخوالو او بدو حالتونو تیرولو وروسته مېرمن فهیمې یوې بلې قربانۍ ته غاړه کېښوده. خب ما وقتی که آمدیم 15 ورځې وروسته د هغې پیښې زه امریکا ته راغلم. تر 2 میاشتو زه د سن فرانسیسکو په هسپتال کې وم او ډېرې بدې ورځې مې تېرې کړې دي. نو بیا یې راپسې ټلیفونونه شروع کړه چې زر تر زره مې زوی راولېږه او ډېر ګواښونه یې راته وکړل. زه د خپل 15 کالو زوی سره راغلی وم. که هلته یې رانه ماشوم اخیستی وی نو پوهېدو چې بیا ما هم شکایت کوو او د پیښې په هکله مې نورو چارواکو سره اړیکې نیولو کوشش کولو او ما هم په دې خاطر چې زوی مې راڅخه وانخلي زه هلته خاموشه پاتې شوم. او که رښتیا شي نو ډېره ویرېدم چې د دې هم کومه بده پیښه راسره ونه کړي. بیا یې تر 3 میاشتو پورې زما مور او پلار او زما ډېره نږدې ملګري چې د اما لور مې هم ده هغه ګواښل چې د دوی پر مخ هم تیزاب پاشم او ویلې چې تا خو لږې غوښې لرلې خو د مور او پلار د مخ ټول هډوکي به دې راوځي.
زما مور او پلار د هغه ځای وتلی هم نشو ځکه چې خلک یې ګمارلي وو چې هغوی په کور کې نظربند کړي وو. نو زه مجبوره شوم خپل زوی مې ورته ورسپارلو. کله چې مې له فهیمې وپوښتل چې ولې د افغانستان د امنیتي ادارو سره په دې پیښې اړیکه ونه نیوه، نو هغې وویل کدام امنیت؟ کوم امنیت؟ هغه په خپله یوه اونۍ د مزار شریف د امنیت د کمانډر په کور کې وو. هغه به د مزار د څارنوالۍ مشر دفتر ته تلو راتلو. کم دولت؟ که هغه دولت ون راغلی به و او ماته به یې ځان را رسولی و چې ولې در باندې تیزاب وپاشل شو، څه دلیل و، چا وکړه او څه ثبوت لري؟ آیا تا له چا سره دښمني وه؟ هیڅ چا هم د دې پیښې پلټنه یا پوښتنه رانه ونه کړه. ما نور څه کولی شو د دې پرته چې مې خپل 15 کالو ماشوم د امنیت د لارې ورته ورسپارلو او د هغې ورځې وروسته مې بیا خپل زوی نه دی لیدلی. امنیت بچه رو برش تسلیم کردم. بس دیگه باز ما بچه من ندیدم. د سخت ذهني فشار وروسته مېرمن فهیمه یوارې بیا د خلکو په وړاندې په زړورتیا سره راووته. وایي د نورو افغانو مېرمنو غږ جوړېدل غواړي. تر 2 کالو پورې مې ځان له خلکو لا پټوو او سخت ذهني او نفسیاتي حالت سره مخ وم. خو اوس مې کالج کې داخله اخیستې او غواړم چې خپل یو ارمان پوره کړم چې د افغانستان د دردېدلو او ځپل شوو مېرمنو دپاره غږ شم او هغه مېرمنې چې خپل اواز نشي پورته کولی د هغوی دپاره هم غږ شم او په خپلو پښو ودرېږم. منزه شهید، ډیوا، امریکا غږ، کالیفورنیا.